د سالارو ستر تاریخي جومات ته ننوځو. مخینه یې تر یوې پېړۍ اوړي. د سالارو ستر جومات د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د شنیز درې په سالارو کلي کې جوړ شوی. ورڅیرمه او شاوخوا ودان کلي د جګړو له کبله په کنډواله بدل شوي، خو دا جومات روغ رمټ پاتې دی. د جومات پر ستنه د لیکل شوې نیټې له مخې دا جومات شاوخوا 103 کاله وړاندې بشپړ شوی، خو د دې سیمې سپین ږیري یې تاریخي مخینه تر دې زیاته بولي. موږ د پلارو د ویلو نه چې موږ ته پلارو ویلي دي، وینې په داسې صحنه کې جوړ شوی دی چې هغه د امیر حبیب الله خان صحنه وه. هغه په هغه وخت کې دا لمبایي جوړ شوی دی. لمبایي معنا ده چې په منځ کې به ور هغه کېده لګېده، خلک به ورناست وو. د سالارو ستر جومات په خپل اصلي بڼه روغ ساتل شوی. پر دروازو، لرګینو ستنو او خټینو دیوالونو کې زړه راښکونکې معمارۍ او توږنو ته یې د هر سړي سترګې وراوړي. وایي پر دیوالونو دا ښکلې توږنې په شاوخوا 4 کلونو کې بشپړې شوي دي. خو د دیوالونو برسېرنه برخه له څه جوړه شوې چې تر 100 کلونو یې زیات عمر کړی دی. کیودي مګداول په هغه باندې به شرشمي تیل دا به په ګډاول یوتي به دغه هغه په نامه د سیمټو باندې دغه صندله چې د موږ ورته وایو د تاسو چې وینئ دغه یې جوړه کړې ده. د جومات د ستنو سرونه هم په ځانګړې بڼه ډیزاین شوي. دیوال ته څیرمه د 2 ستنو پورتنۍ برخو ته رسېدلي زیانونه یې هم تاریخي مخینه لري. بیا په خود د ساکاو لښکر دا په ټوپکو ویشتلي وو. دا د مو زه چې تقریبا 12 کلن 14 کلن وم او دا د مرمیو ځایونه معلومېدل. هغه وخت د مرمیو ځایونه وو کې چاکونه یې کړي وو چې دغه حکومت راغی یوتي توپو باندې توپونه یې واړول ولوېدل هغه خاورې. کنې موږ په دو کې ډېر کوشش کوو چې هغه ټوټې یې په وسپنه پاټم ورکړي وو بند کړي وو. جومات د سالارنومې تاریخي کلا لویدیځې دروازې ته څیرمه جوړ شوی. د سیمې ځایي مخور یې د هغه وخت ځینې کیسې کوي. خو په دوی کې داسې خلک وو چې دغلته به قرآن شریفونه ټول ګرد راګرد به ناست وو سپین ږیري، او موږ به سبق چې وویل بیا به د جومات ته به موږ نشوای راتللی، دی به خپلې وظیفې کې کړلې. د جومات د کوچني دیوال ته زیردل وایي چې جومات یې په 2 برخو ویشلی او د کلیوالو په وینا دا نوم له پخوا ورپاتې دی. دا دیوال چې تاسو وینئ په جومات کې دې ته موږ زیردل وایو. دا د پخوانۍ نه دا نوم موږ ته پاتې دی. دا زیردل په دې معنا دی چې تر دې زیردل وخواته دا د عبادت او د لمونځ ځای دی، او د دې نه دې خواته دا په جومات کې نه حسابېږي. یعنې دلته که دنیوي خبرې یا څه مجلس وشي پروا نه لري د شریعتي نګاه نه. د دې سیمې ځوانان دا جومات یوه مهمه تاریخي او دیني عابده بولي او له اطلاعات و کلتور وزارت یې د ساتنې او رغونې غوښتنه کوي. غوښتنه مو دا ده چې دغه زموږ یوازې د سالارو کلي پورې محدود او مربوط نه دی، بلکې دا د ټول هیواد په سطحه باندې یو مذهبي یو دینی عابده ده. د دې د ترمیم دپاره د دې د ساتنې دپاره خاصه توجه وکړي. ښایي د دغسې جومات نمونې په دې شکل ډېرې کمې په هیواد کې. همدا غوښتنه مې د میدان وردګ ولایت له اطلاعات و کلتور ریاست سره شریکه کړه. د تاریخي ابداتو د رغونې لپاره خو ځانګړی کمیسیون د وزارت کې او د هر ولایت د ساحې له نږدې ګوري، او کوم چې دغسې تاریخي ځایونه دي انشاءالله هغو ته موږ خامخا توجه کوو، هغه ته ورځو، له خلکو سره وینو، د دوی تاریخ ته کتنه کوو چې دا په تاریخي ابداتو کې راځي که نه راځي. دا د سالار کلا میدان وردګ له تاریخي ابدو ډک ولایت بلل کیږي، خو هیواد کې د پرله پسې جګړو له کبله نه یوازې د هغو بیا رغونې ته پام نه دی شوی، ترڅنګ یې د ځینې تاریخي سیمو نښې نښانې په ورکېدو دي.